اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. محسنین او استادان ورونو الله تعالی د تاسو من ټول تخپل رضا او دیدار دواړه نصیب کړي. پرون د رضا مسله خلاص شوی و، صرف یو رقیقه مسله پر رضا کې کول غواړم. سړی معصوم تا خېټې ته پي ورسېدې، د مور پي ورته ورسېدې، په دې سره حرمت رضا راځي ابدا کې رسوي و. د منغه د احناف مسله کې لغوان ته پي ورته ورسېدې، خېټې ته ډېرې ورسېدې، یو کرته ته وچپلو یا دوه کرته یا لس کرته چې ډېر کم مقدار پي د مور د تینه ورسېدلې، د معصوم خېټې ته معدې ته ورسېدلې، حرمت رضا راځي. دا مسله واضحه ده. کچېرته تاسو ته داسې مسله مخې ته راغله چې درې کرته سره یا تی وچوفي معصوم درې کرته یا ښځه ولګي خپل تی خوله کې ولا ورکې دې ته املاج وایي. زما په خبره پوهېږي نو بعضې به درته کتابونه ولیکي چې په دې سره حرمت رضا نه راځي. دا د احنافو مذهب نه ده ښه، یعنی د مونږ احنافو مسلک دا ده چې متبعي قول ده که لږ رضا وي او که ډېر وي، یو کرت تی رودل وي، دوه کرته وي، یو کرته تی خولې کې داخلېدل وي او که دوه کرته، په هر صورت باندې رضا ثابتېږي. دلیل دا ده دلته راغلو امهاتکم التي په تاسو حرامې دي چې تاسو ته پی درکړي دي، نو دلته خو رضا ټکی راغلی، د رضا مطلق رودلو ته ویل کېږي، لږ وي او که ډېر وي، دوه ټکي درې کرته رودل، دوه کرته قرآن پاک کې نشته. شاید چې مطلق ذکر شي هغه په خپل اطلاق جاری وي، یعنی د قرآن لهجه د صدقه. بهرحال بل محرماتو کې الله وایي و امهات نسائکم، او حرام کړی شوي دي په تاسو باندې مورګانې دي ستاسو د بیبیانو. موږ تاسو چې ښځې دي هغوی مورګانې لري، هغه زموږ تاسو پښتو عادت کې ورته خواښې وایي که نه، خواښې هم په انسان باندې حرامه. و امهات نسائکم حرام دي کړی شوي په تاسو باندې مورګانې دي ښځو ستاسو، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. لږ دې مسئلې ته یو سړی ولګېده د چا لوري په نکاح کړله، فقط لوري په نکاح کړله، په نفس نکاح باندې مور حرامه شوله. زما په لهجه پوه شولې؟ په نفس نکاح کولو د لور سره خوا کې څنګه شوله؟ حرامه شوله. دا مسله خو واضحه شوله. که یو سړی ولګېږي مور یې نکاح کړله خو جما یې نه ده کړې، مور یې نکاح کړله جما یې نه ده کړې، بېرته یې طلاقه کړه، لور نکاح کولی شي. تاسو ما په خبره پوه شو؟ مور یې په نکاح کړله قبل الجما، مخکې د جما نه یې طلاقه کړله، لرې یې کړله، لور یې په نکاح کولی شي. نو زه به یو علمي تعبیر وکړم. نکاح البنات تحریم الامهات، نکاح البنات تحریم الامهات، دخول الامهات تحریم البنات. نکاح البنات ها فقط نور په نکاح کول مور څنګه کوي؟ حرامي. دخول الامهات مور سره چې جما وسوله هغه نه بعد مور حراميږي، که جما نه شي. خو خلکو دا واوري په دې مسله کې لږ ته شبهه شته، ضرورت نور نشته ده، یعنی بعضې وایي چې په نفس نکاح سره دواړه حرام. خو بس به هر حال دغه مسله ده چې قرآن پاک بیان کړې ده. نکاح البنات تحریم الامهات، نفسي وایا لور سره نکاح کول هغه حرامه شوله، مور حرامه شوله. اوس د لور طلاقه کړله وروسته د نکاح صحیح نه، دې مور نشي نکاح کولی ابدا، دا مور ده، یعنی دا خواښې مور ده. یو زوم حج ته خپله خواښې بیول شي، ځکه هلته کې محرمیت ضروري ده ابدا.
ابدا محرمیت دا معنی چې ابدا نکاح نه ورسره کیږي نو خوا کې سره د زوم سره نکاح د خوا کې ابدا نه کیږي ښا ان شاء الله ډیر مسله واضحه شوه خو که نفس مور سره نکاح وسره د قران لهجه نه غږیږي مور سره نکاح وسوله لیکن جما نه ور سره سوي دا د لری کړه طلاق دې کړه وسلو په نکاح کولای شي تاسو ګورئ علاوه و امهات نسائکم حرام کړل شي په تاسو باندې مورګان دي خذو تاسو وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن یو خبره بل وکړه یو خزه د کونډه دا لور ور سره ده دا کونډه تا په نکاح کړل تر هغه وخت پورې تا دا لوري رواکیږي چې تا د مور سره جما وکړه چې کله مور سره د جما وکړه دا پرکټي ورته کنه پرکټي کوی دي ته چې د بل پلان نه راوړي وي زما په دې ته پوښتنه بس دغه ربیبا یعنی دا پرکټي لور پتا حرام وسکلا چې مور سره جما وسی اوس د جما نه ورسته د مور طلاق هم کړه دا پرکټي نشي نکاح کولای ولدخول الامهات تحريم البنات علاوه وربائبكم التي حرام دي پتاسو باندې هغه پرکټي خزي په حجورکم چې تاسو په کورونو کې دي من نسائکم د تاسو د خزونه کومې خزي التي دخلتم بهن چې تاسو دخول فکرې نه جما سره کړی ګوره مور طرف ته قید ولګي د دخول نو پرکټي کله حراميږي ها چې مور سره جما وشخه فإن لم تكونوا دخلتم بهن کتاسو دخول کړي فلا جناح علیکم پتاسو باندې څه ګناه نشته دا چې دا پرکټي نکاح کوي کومور تاسو طلاق کړ قبل الدخول بیا پرکټي هم نکاح کولای شي دلته کې الله د سیویل وربائکم التي في حجورکم هغه پرکټي تاسو نه نکاح کولای چې تاسو کورونه کې اوسېږي اوس باندې قران د لهجه نه معلومیږي کدا مور سره تا جما وکړه خدا پرکټي په بل کور کې اوسېږي بل پلرینه سره اوسېږي بیا تا تروا دنه او عرف عادت دا قید عرفي ده عرف عادت دا چې پرکټي خپل مور سره اوسېږي مور چې چانه کا کمال ته مور سره دا لولو اوسېږي ان شاء الله په کوشي ځکه الله دا قد په حجورکم قد لګولې کتا سره اوسېږي او کنه اوسېږي چې مور سره تا جما وکړه باز پرکټي ته په دې ملک وي په بل ملک وي پتا حرام ده یاره ان شاء الله ور باندې مسله واضح کړئ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الله تبارك وتعالى وحلائل ابنائكم زخر غټه ټکی راوخلم تاسو باندې حرام کړل شي دي بیبیان او خزه د تاسو د زمانو خزه ته عرف عادت کې نګور وای کنه نګورګان هم په پلارانو باندې حرام دي په خسر حرام دي دا د لور غونته حیثیت لري نو یو نګور خپل خسر سره چې زوی سره نکاح شرعي کړی وي نو حج تطلی سي ښا دا قاعده کوم چې تاسو په کوی سي په دې مسله باندې وجه دا چې په دې سر باندې نګور چې یو رزوی په نکاح صحیح کړی وي ابدا حرام ده ور باندې یاره ان شاء الله په کوی سره صحیح ولا وحد